اضغر افغان بیا له خپلې خبرې په شا شو. سلام وخت بخیر. د لوګر کې انفو تازه راپورتاج ده. مهرباني وکړئ له هر څه نه مخکې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. لوګر کې انفو ته ستاسو په چوپړ د لینکا لیګ چې د سریلانکا کرکټ بورډ په نوښت تیر کال په بریالیتوب سره ترسره شو، سږ کال یې دویم پړاو کېږي چې د نورو بهرني لوبغاړو ترڅنګ ورته اته افغان لوبغاړي هم نوم لیکنه کړی دي. د افغان لوبډلې پخوانی کپتان اضغر افغان، وکټ ساتونکي شهزاد محمدي، سمیع الله شینواري، قیس احمد، نوین الحق، نجیب الله زدران، حضرت الله عزازی او رحمان الله ګربز هغه افغان لوبغاړي دي چې تر دې مهاله یې په یاد لیک کې د لوبډلې فورمېټ ډکې کړی دي. له یادو لوبغاړو څخه سمیع الله شینواري، قیس احمد، رحمان الله ګربز، حضرت الله عزازی او نوین الحق تیر کال هم په لینکا لیګ کې ګډون کړی و، خو د اخیستو په صورت کې به دا لومړی ځل وي چې اضغر افغان، نجیب زدران او شهزاد محمدي په یاد لیګ کې لوبیږي. د افغان لوبغاړو ترڅنګ له بنګلادیش څخه تمیم اقبال، شکیب الحسن، مهدي، تسکین احمد، لطن داس، سمیع سرکار او له استرالیا څخه عثمان خواجه او هم په لینکا لیګ کې برخه اخیستو لپاره نوملیکنه کړې ده. دغه راز له پاکستان څخه حارث سهیل، محمد حسین او محمد عرفان، له ویسټ انډیز څخه د چارلز، دیون سمیت او کاټرل او له سویلي افریقا څخه د کپتان بوما په ګډون مورني مورکر، تدریس شمسي، دوسن او ګڼو نورو بهرني لوبغاړو په لینکا لیګ کې د ګډون لپاره خپل ځانونه راجستر کړي دي. په پام کې ده د 5 لوبډلو په ګډون به د لینکا لیګ دویم پړاو د روان جولای میاشت په 13 نیټه پیل شي او د راتلونکي اګست میاشت تر 22 نیټې به دوام وکړي. د ویلو ده چې اضغر افغان موده مخکې یوې مرکې کې ویلی و چې نه غواړي بهرني لیګو کې ولوبېږي او هغه وخت چې بهرني لیګو کې تېروي غوره ده چې له خپله کورنۍ سره یې تېر کړي. هغه دا هم ویلی چې د بهرني لیګونو څخه ډېر وړاندیزونه ورته شوی مګر دا نه ده منلی. اضغر افغان تېر کال د آی پی ایل د لوبو بولي ته هم نوملیکنه کړې خو هېڅ لوبډلې د اخیستو لپاره زړه ښه نه کړ. د توجه څخه مو نړۍ مننه.